چې ګلخانان چې زموږ رونه ناپوهه دي په دې خبرو نه پوهېږو چې کله موږ پوهو نو هغوی چې تاسو د وطن دشمن یې فلانې ډنګرې نو موږ د وطن دشمن نه موږ وطن ته څه نقصان نه ورکول غواړو خو په دې وطن کې ښه په جګو سترګو باندې اوسېدل غواړو خپل وسایلو باندې خپل اختیار غواړو په خپل ځمکه خپل اختیار غواړو امن سره سکون سره او مخکې تلو کې د نورو خلکو سره نورو کامونو سره د پښتون کام هم دومره حق دی څنګه چې د پنجاب دی د سند دی یا د بل چا دی رنځیب څنګه چې تاسو تپوس وکړو نو ګل خان هغه کس دی زموږ هغه پښتون ورور دی چې خپل کور یې د طالبو د فوجي اپریشن د لاسه ړنګ شوی دی او دی په خپله کیمپونو کې پروت دی په خپله ځمکه په خپل وطن کې چې کوم دی در په در خورې په سر دی د خپل بچي د سکول نه چې کم دي سکول نه تباہ او برباد دي هغه سکول ته نه ځي په خپل په قطار کې ودرې کې په بیزته سره چې کم دي راشن اخلي د فوج نه کنزل خوري وهل خوري پکې او دې چې کله د انډیا سره د جنگ خبره شي او د فلسطین او د کشمیر خبره شي نو دې به د هغه جنگ لذي او هغه بچي هغه د غلامین آزادوم د خپل غلامین خزان په خپل نه خبري چې دا زه په کوم حالت کې جون تیروم زما اجره او جماعت چرته دي زه کم ځای پروت یم زه په کوم حالت کې پروت یم او چاته لاس نیسم او ولې لاس نیسم دې خبرو ته دې خیال نه کی بس دې په دې خبره ځان دوکه کی چې دا خو دلته کې طالب راغلی دی هلکه طالب دلته چا پرېښود طالب په نورو صوبو کې ولې نه ته ستا ملک ته ولې راغلی دی نمبر 1 نمبر 2 خبره دا چې بیا طالب راغی نو دومره موده پاتې څنګه شو په آرام او چې بیا پاتې شو نو اوس هغه چې طالب هلته پاتې شو نو اول هغه وډبولې هغه دې حکومت تپوس نه کو او چې کله هغې ته ضرورت شو کله پې د بره ملکونو نه زور راغی نو هغې ستا خطه کې اپریشن شروع کړو اپریشن یې شروع کړو ته چې کوم دی در په در خورې په سر کې سکولونه او حجرې جومات هر څه یې لړنګ کړو کور یې لړنګ کړو په خپل کور کې په خپله ځمکه باندې ته در په در خورې په سر یې نو ته خپل ځان ته وګوره چې زه غلام یم کله را باندې یو لوبه د طالب کېږي او کله را باندې د اپریشن د فوجي اپریشن لوبه کېږي نو زه خو دغه اصل ګل خان خو دغه دی خو اورنګزیب د ګلخانانو چې استیوالا قسمونه دي یا ګلخانیات چې ورته ویسه ځکه چې موږ په خپل دغه ګلخانانو سره ملو شو دي کې داسې ګلخانان هم دي چې خپوی دي پوه دي چې پښتون قوم سره ډېر بد ردي رواني دي چا د لاس رواني دي بیا هم چې هغه کم مو سره بد رد کی د هغې نوکري او چاکري کی او د خپل کام بد وایي او خپل کام دپاره اواز نه پورته کی دغه شانتې داسې ګلخانان هم شته چې ناپوهه دي چې پوهه کې نه پوه شي داسې ګلخانان هم دي چې خپلو ته غوږ نه دی او پردو خلکو ته زیات غوږ یې ښیي هغې په خبرو باندې او داسې ګلخانان هم شته چې پوه دي خو خپل لیډر ته خپل سیاسي رهنما ته چې کم دی هغه ته بد وایي او هغه بل ته ښه وي هلکه همدغه خلک چې دي نورو صوبو کې حکومت نه پاتې کېږي دلته څنګه راځي تاسو نه ووټ اخلي او بیا تاسو یو بل کې تقسیمي چې تاسو یو نه شئ د انګریزانو خبره چې ډیوایډ اینډ رول د تاسو یې تقسیم کړی او هم د پنجابي او تاسو باندې لګیا دی حکومت کې دې څنګه تاسو تقسیم کړی جماعت اسلامي په نوم یې تقسیم کړی د پی ټي آی په نوم یې تقسیم کړی ما ته دا ووایي چې پی ټي آی تاسو له کومه کارنامه وکړه تاسو له جماعت اسلامي کومه هغې د هر چا نه زیات کرپشن کړی دی او په دې وطن کې چې څوک د هر چا نه زیات کرپشن کړي د هغې خو څوک تپوس نشي کولی کولی شي څوک تپوس چې دی ولې کړي دی ولې طالب ودري دلته بیا دی ولې اپریشن په نوم باندې دلته کې تباهي راولي دا کومې ډالرې چې د فاټا په نوم باندې دلته کې راځي آیا د هغې حساب کتاب څوک کولی شي چې څومره راغلي دي او دې ته څومره ورکړي شوي دي آیا فاټا چې څومره تباه شوی دی برباد شوی دغه علاقې دغه منطقې زموږ خرابې کړي دي دغه ماشومان چې د سکولونه وتي د خلک چې مړه شوي د دې حساب به څوک ورکړي دا چې څومره معذورې شوي د دې حساب به څوک ورکړي زموږ زنانه چې څومره بېعزته شوي دي د آی ډي پیز په نوم باندې د هغې حساب به څوک ورکړي ګل خان ته دا خیال نشته چې زما زنانه د خپل کور وباسله او په کیمپ کې کېنوله دا څومره غټه بېعزتي ده په دې بېعزتۍ هم دی نه خبرې کوي چې دا دې نه غټه غلامي او بېعزتي بله نشته او دې لګیا دی د کشمیر او د فلسطینو او د پنجاب دپاره لګیا دی جنګ کې آیا پنجاب کې څوک پاڅېدلو داسې بیانونه ورکړه چې موږ به هلته جنګ کوو بدلته جنګ کوو چې تاسو د دې ځای نه بیانونه ورکوئ د پنجاب رادري چې جوړېږي او ستاسو لار د ټول نه وړه لار ده او په دې مناسبه لار باندې او د انصاف په لار انصاف دی چې په دې لار تللی وي دا ټول نه شارټکټ لار ده په دې یې پرېښوده په اوږده لارې خپل وطن باندې بوته چې هغه ترقي وکړي هغه خلکو ته فایدې